خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من تبعهم وسلك مسلكهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مشایخ عظام، گران طالب علمان، د الله تبارک و تعالی د دین ساتونکو مجاهدینو عظام، د سیمې او د علاقې فردین مینو مسلمانانو ورونو، د الله تبارک و تعالی د عظیم دربار نه خواستو درخواستی چې الله تعالی زموږ وینا او دغه نننی مجلس په خپل عظیم دربار کې قبول و مقبول وګرځي. الله تبارک و تعالی دې دا مجلس دغه جلسه زموږ ستاسو د ګناه د مغفرت سبب وګرځي. الله تبارک و تعالی دې ستاسو مینه، موږ خو داسې شی را سره نشته چې تاسو ته پیش کو، خو ستاسو د مینې په خاطر باندې الله دې در سره مینه وکړي. الله تعالی دې د دغې مینې په دنیا او په آخرت کې عوض و بدله درلره درکړي. دا دیني مجلس دی د قرآن شریف د اختتام په مناسبت باندې منعقد دی، د دستاربندي مجلس دی. الله تبارک و تعالی داسې مجلسو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده چې په کوم ځای کې یو دیني مجلس جوړ شي، په کوم مسجد کې یو دینی مجلس جوړ شي، هلته ذکر کیږي، د الله ستاینه او صفت کیږي. الله تبارک و تعالی پر دې مجلس باندې انوارات اوروي. الله تعالی دغه ملائک دغه مجلس په رحمت کې پټوي. الله تعالی پر دې مجلس باندې سکینه نازلوي، آرام راځي په دې کې. الله تعالی یو رقم ملائکې لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سیارین سیاحین ورته وایي. دا ملائکې ګرځي پر مځکه باندې، په داسې مجالسو پسې ګرځي چې هلته د الله لویي بیانېږي، د الله ستاینه کېږي. په داسې مجالسو پسې ملائکې ګرځي چې کله دا پیدا کې داسې مجلس ملائکه راسي، پر دې مجلس باندې ګیره واچي، شاوخوا راوګرځي، وزرونه داسې جګ ودرېږي در اسمانه پورې. دغه مجلس کې ملائکه کښیني. در هغه وخته ملائکې ناستې وي چې دا مجلس ختم شي. الله رب العزت علیم بذات الصدور دی، په هر څه خبر دی. یو شی د الله څخه پټ نشته، یو شی د الله د دید څخه نشي وتلی، د الله د اوریدلو څخه نشي وتلی، د الله د علم څخه نشي وتلی، د الله تبارک و تعالی د قدرت نه یو شی هم نشي وتلی. الله تبارک و تعالی په دې خبر دی چې ملائکې دلته ناستې وي، خو چې کله ملائکې پرواز وکړي الله رب العزت پوښتنه ځینې کوي، ورته وایي چیرې کړلي واست؟ وایي یا الله داسې مجلس ته ورغلي وو چې هلته ستا لویي بیانېده، ستا ستاینه و صفت کېدی. الله تبارک و تعالی مخلوق ته وایي، انسانانو ته وای تی د ځان ستاینه مه کوئ، فلا تزکو انفسکم. زموږ ستاینه چې موږ کوو دا د الله تعالی نه ده خوښ. د ځان صفت باید سړی ونه کړي او د خپل ځان بیا الله تعالی صفت کوي. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض
د خپل ځان په خپله صفت دومره د ځان ستاینه و صفت خوښ دی د الله تعالی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی د الله تعالی صفت کوي د دې ستاینې و صفت په وجه الله تعالی ورته جنت ورکوي. چې څونه ستاینه کولی سي همدا ذات دی د ستاینې وړ ذات دی الله تعالی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله تعالی و دې ملایکو ته وایي چې دې خلکو زه لیدلی وم وای نه وی لیدلی یا الله چې لیدلی وای ته در دې بېله ستا ستاینه ډېره کولی. هم دا ذات دی چې د ستاینې وړ ذات دی. نو ځکه د الله تبارک وتعالی ستاینه کول پکار دی. څونه چې سړی د الله تبارک وتعالی ستاینه کوي الله ته نږدې کېږي سړی. څونه چې الله ته سړی نږدې سي هغه سړی الله تعالی و جنت ته بیایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای الله تبارک وتعالی پوښتنه ځینې وکړي د دې ملایکو څه وایي بلې چیش طلباوئ. ملایکه ورته ووایي وای دې خلکو جنت غوښتي. الله تبارک وتعالی ورته وایي جنت یې لیدلی دی ویل نه و لیدلی. یا الله کې جنت لیدلی وای در دې بېلا ډېر شوق د جنت درلود. جنت خو عجیب ځای دی که نه. الله رب العزت دې موږ و تاسو ورولې. ټول امت مسلمه دې الله ورولې. جنت څه تنګ ځای نه دی ګورې یاد. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي د صحیح البخاری روایت دی. وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل په جنت کې یوه حوره ده که دغه حوره و دې دنیا ته مخ راښکاره کړي و دې دنیا ته نور بدن نه صرف مخ دا د دنیا لمر به دی ورک کړي لکه دی چې په غرمه کې ستوري ورک کړي دي. ستوري خو سته دا د یوې حورې مخ دی چې دې دنیا ته یې راښکاره کړي. پیغمبر علیه السلام وایي دا لمر به دی ورک کړي لکه دی چې په غرمه کې ستوري ورک کړي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه حوره و دنیا ته مخ راښکاره کړي دا ټوله دنیا به د خوشبویي څه داسې ډکه کړي لکه مشک چې په دې مځکه باندې بهیدلې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د دې حورې پر سر چې کم نصیب دی پوړونی دی نری د دغه پوړونی قیامت یې دا دنیا و ما فیها ټول نشي کېدلی. ټول دنیا و ما فیها یې قیامت نشي کېدلی. دا چې د پوړونی قیامت یې نشي کېدلی. د جنت داسې ځای دی هی نعمتونه پکښې کې دي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي وای حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا جنتی جنت ته ورننوځي الله رب العزت یو پلنګ ورکړي په جنت کې. پر دې پلنګ باندې فرش اوار دی د دیژې سره د بره د اوږدوالي نه د بره سره یې 500 کاله مزل کېږي. و فروش مرفوعه الله تعالی یې ستاینه کوي. دومره زورور فرشونه ته یې در اوسه نه دي لیدلي ځکه حدیث قدسي دی د صحیح البخاري روایت دی. دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی وای اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ما د خپلو بندگانو دپاره داسې نعمتونه برابر کړي دي چې سترګو نه دي لیدلي غوږو یې کمال صفت نه دی اورېدلی. د انسان فضلي کې د حقیقت اندېښنه هم نه ده ورګرځېدلې. داسې فرش در اوسه چا لیدلی؟ دا جنتي چې پر دې فرش باندې پر پلنګ کښېني نو خدای غټ سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي او یا بالشتان تکي ورته پرتي. سړی او ښځې په جنت کې 30 کلن یا 30 کلن وي او غټوالی یې اوږدوالی د سړو دا 80 ګزه وي. نو ځکه اویا تکې ورته ایږدي. دی چې څنګ ووهي و دې تکې ته د شا د خوا یوه حوره ورسره راسي پر دې اوږه یې ووهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم
دی په لاس دی ورته وګوري هار پار سي سړی هر پار ځکه کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د دې حورې په بارخو کې ټوله ځان وویني جنت کې هلته چې سړی په انداره او آینه کې ګوري نو د حورې بارخو دی هلته دا د جیب اندارې بیا نسته جنت داسې ځای دی دی چې خپل ځان کې وویني باره پوښتنه ځینې وکړي من انتي څوک یې ته دا ورته انا من المزید زه د الله تعالی هغه زائد نعمت یم چې جنت یې هم درکوي پر هغه سربیره یې زه هم ورسره درکړم دغه جنت یې وایي غوښتي الله تبارک وتعالی پوښتنه ځینې وکړي وایي جنت دی لیدلی و وایي نی و لیدلی یا الله کې لیدلی وایي در دې بیا لا ډېرې زیاتې غوښتنې شروع کړي وایي الله تبارک وتعالی ورته وایي بل یې څه کول وایي الله د جهنم نه یې فنا غوښته فنا یې غوښته د جهنم نه د دوژخ نه الله تبارک وتعالی ورته وایي چې دوژخ دی لیدلی وایي یا نی و لیدلی کې لیدلی وایي در دې بیا لا فنا جنې غوښتې وایي الله رب العزت دې موږ و تاسو وساتي د جهنم نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دوژخ کې یو مار دی مار تنین ورته وایي دې مار دغه تنین مار دا په حدیث کې راځي نه نیوي ماران سړي ته په دې اوله شپه قبر ته راځي دا بدبخته سړی نه چې په قبر کې کښېږدي نه نیوي ماران ورته راځي دا یو مار که یوه ساه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دې دنیا کې وکاږي په دې دنیا کې د مشرقه تر مغربه د جنوبه تر شماله د مځکې پر سر باندې چې څومره زی روح شیان دي څومره شینګیا ده دا پر مځکه باندې دا ټوله به وچه سي ختم شي د ابد دپاره به بیا مځکه قابله د شینوالي ونه ګرځي د دې نه به یې وباسي دا چې یوه ساه یې بیا د مار د دوژخ دا رقم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په جهنم کې یوه درخته ده دا درخته که یو څاڅکي اوبه د زقوم دې دنیا ته راولویږي دا چې څومره زی روح شیان دي ټول بې د بدبویۍ سمړه شي نو ځکه که یو چا دوژخ لیدلی وایي در دې بې له پناه نوره جنې غوښتې وایي الله تبارک وتعالی و ملایکو ته وایي ای ملایکو شاهدان وسي دغه ناست خلک چې وه دا مې ټول وبخښل دا د مغفرت وو او د غفران مجلس دی الله تعالی په دې کې سړي ته ګناه وربخښي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو ملائکه د ملایکو څه ورته ووایي وایي الله یو سړی تېرېدی ورکه یې سوې وه په هغه پسې ګرځېدی چې کله یې غږ واورېدی دی هم را وګرځېدی کښېنستی بلا ارادي بلا نیت راغلی و الله تبارک وتعالی ورته وایي هغه مې هم پکې وبخښئ بې ارادي و بې نیته چې راغلی دا داسې مجلس دی لا یشقا جلیسهم دې کې بدبخته سړی هغه نسی پیدا کېدلی بدبخته دلته نسی کښېنستلی دا داسې مجلس دی ګورئ د علم د الله تعالی د کتاب د ختم په مناسبت منعقد دی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم مجلس چې د دې دپاره جوړ سوی چې د الله تعالی د کتاب شروع پکې وشي په دغه کې چې څومره خلک ګډون وکړي الله تعالی دې خلکو ته دونه ثواب ورکوي لکه مجاهد ته چې د فتح د ښار په وخت کې ورکوي کله چې مجلس د دې دپاره جوړ سي چې قرآن شریف پکې ختم سي الله تبارک وتعالی دغو ناستو خلکو ته دونه ثواب ورکوي لکه مجاهد ته چې په وخت د تقسیم د غنیمت کې ورکوي اوس مجاهد ته څونه ثواب ورکوي مختصر ټکي راوړم جهاد یوازنی هغه عبادت دی ګوري مثل نه لري مثل ګر سره لري نه
حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کی وی آتا رجل الى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال یا رسول الله دلنی علی عمل یعدل الجهاد ما ته ښوول وکړه پر یو داسې عمل باندې چې هغه د جهاد سره برابر و مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي لا اجدوه دا د صحیح البخاري روایت دی اول جلد کتاب الجهاد نبی علیہ السلام وایي داسې عمل نسم پیدا کوی چې د جهاد مثل داسې عمل نسم پیدا کولی جهاد دومره عظیم عبادت دی ګوري مثل نه لري ګرځي اوس دا مسله ده چې الله تعالی موږ تاسو ته په دې مجلس باندې د جهاد د فاتح مجاهد یا د هغه مجاهد چې د فتح نه بعد غنیمت تقسیمیږي د هغه ثواب الله تعالی زموږ خو د جهاد خو نه دی دا مجلس اما ولیکن د جهاد ثواب الله تعالی پر دې مجلس باندې مرتب کړی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جهاد په باب له فرمایي وای فإن مقام احدکم فی الصف خیر من صلاته فی بیته 70 سنه په تحقیق ستاسو د مجاهدینو سره په صف کې درېدل یو څوک چې د مجاهدینو سره په صف کې اوږه پر اوږه ودرېږي دا یو ګړی درېدل یې تر 80 کاله لمانځه په کور کې بهتره جهاد هغه عبادت دی الله تعالی د دغه جهاد ثواب نن په دې مجلس کې ما او تا ته راکوي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي موقف ساعة فی سبیل الله خیر من قیام لیلة القدر عند حجر الاسود تاسو بیا پوښتنه وکړئ د مځکې پر سر باندې چې ډیر په عبادت کې لوړ مسجد دی د مځکې پر سر در حرم مقدس د مکې مکرمې د یو لمونځ لا بهتر نشته د مکې مکرمې یو لمونځ رسول الله وایي دا په 100,000 لمنځو دی د مسجد نبوي یو لمونځ دا په 50,000 یا په 1000 لمنځو د مسجد اقصی یو لمونځ په 50,000 یا په 1000 لمنځو یو مسجد لا بل داسې نشته چې دغه دی په عبادت کې لوړ دویم تاسو د یو چا نه پوښتنه وکړئ چې په کومه شپه باندې عبادت ډېر غوره دی دا د لیلة القدر شپه ده د لیلة القدر د شپې یوه شپه عبادت الله تعالی تر 1000 میاشتو غوره بللی دی 1000 میاشتو 1000 میاشتې 83 کاله 4 میاشتې ځینې جوړېږي او د ورځو د لحاظه 10,000 ورځې کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د یو سړی د حجر اسود بغل ته په مکه مکرمه کې شپه هم د لیلة القدر وي د مجاهد یو ګړی درېدل په جهاد کې په محاذ کې په سنگر کې د پر غوره موقف ساعة فی سبیل الله خیر من عبادت داغه درېدل یو ګړی د الله تعالی په لار کې دا غوره دی تر لمانځه تر عبادت د حجر اسود بغل ته په شپه د لیلة القدر کې څومره غوره مسله ده جهاد څومره بهتره دی دویم ټکي ته راځم یو عبادت دی د محل د لحاظه مسجد نشي یو لمونځ په سنگر کې کول دا در حرم هم بهتر دی در مسجد نبوي بهتر دی در مسجد اقصی هم یو لمونځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 3 شی ذکر کړي دي ذکر تلاوت لمونځ روژه دا ابو داود شریف اول جلد 338 نمبر صفحه کې راځي یو لمونځ چې سړی په جهاد کې وکړي دا یو لمونځ په یو کم 50 کروڑه دی یو لمونځ په یو کم 50 کروڑه د سنگر لمونځ د حرم تر لمانځه څونه زیات شو جهاد دومره عظیم عبادت دی ګوري اوس الله تعالی په داسې مجالسو کې انعامن و داسې خلکو ته د مجاهد ثواب الله تعالی ورکوي
خو در نیته پورې به فرق وي بعضو خلکو یو قسم نیت وي د بعضو خلکو بیا بل قسم هغه ښه نیت والا ته الله تعالی دومره ثواب ورله ورکړي اوس موږ ته د الله تبارک وتعالی د دې مجلس نه دومره ثواب حاصل کړي لکه هغه مجاهد ته چې په سنګر کې الله تعالی ورله ورکوي د جهاد دومره غوره عبادت دومره غټ ثواب الله تعالی ورکوي سړي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم سړی چې د قرآن شریف د ختم په مجلس کې ګډون وکړي الله تعالی د دغه سړي یوه دعا قبلوي اوس تاسو چې هره دعا دلته کوئ ستاسو په زړه کې هره دعا یې الله یې دلته قبلوي یوه دعا الله تعالی قبلوي دویم په جنت کې پیغمبر علیه السلام وایي الله تعالی و سړي ته یوه درخته ورکړي د دغه درختې در شاخ لاندې چې د کارګچ چی واولځي دا به دونه وخت اولتی وي چې د زوړوالي و بوډاوالي د وجې څه به مړ سي راوبولیږي خو د درختې شاخ به پای ته ونه رسي دومره غټ ثواب چې دعا پکې قبلیږي په دې مجلس کې او دومره غټه درخته په جنت کې سړي ته الله تعالی ورله ورکوي دا د دې مجلس اثر دی د دې مجلس او دغه ثواب دی چې سړی په ښه نیت باندې ګډون پکې وکړي کم کسان چې د قرآن شریف یادونکي لوستونکي یې ګوري ویونکي وي حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه پیغمبر علیه صلات وسلام راوبللم ولا عبدالله راس چې ورته رالم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښېنسته وایي ما ته ویل چې ما ته څه قرآن شریف ووایه ما ورته ویل یا رسول الله پر تا نازلیږي زه څنګه درته واوروم وایي پیغمبر علیه صلات وسلام راته وویل ول ما ته خوند راکوي چې تی راته وایې وایي بیا مې سورت نساء شروع کړي څه چې مې ووایي دې آیات ته چې راورسېدم وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا وایي نبی علیه صلات وسلام راته وویل بس ما چې ورته وکته د پیغمبر علیه السلام در سترګو اوښکې بهېدلې ژړلی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ته چې تلاوت کوئ نو ژاړي که چیرې ژړا نه درکړه نو چنده ژړا خو کوئ ژاړي او ژړا د الله تعالی په دربار باندې دومره محبوبه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تعالی ته دوه څاڅکي ډیر محبوب دي یو هغه څاڅکي چې د الله تعالی په لار کې د مسلمان د بدن نه د وینې توی شي دویم هغه څاڅکي چې د الله د بیرې څخه د مسلمان تر سترګه راوځي د اوښکې څاڅکي دا الله تعالی ته ډیر محبوب دي ګوري اوس چې سړی هغه ژاړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژړل حضرت عبدالله وایي ما ته چې دا وویل چې بس دغه آیات مطلب نو څه دی مخکې آیاتو کې الله تعالی د پیغمبرانو بیان وکړي د حضرت نوح علیه السلام بیان یې وکړي چې نوح علیه السلام دا خپل دین و دې قوم ته ورساوي نه 900 کاله یې ورته بیان وکړي خو قوم ورسره خبره نه ومنل الا ماشاء الله یو څو کسانو ومنل د حشرګاه میدان ته چې نوح علیه السلام راسي سره د قوم بیا به نوح علیه السلام الله تعالی ته وایي چې ما و دې خلکو ته دین ورساوي د قوم امت به انکار وکړي چې نه دی راته رسولی الله رب العزت د نوح علیه السلام څخه طلب د شاهدانو راول ستا شاهدان چې تا دین رسولی موږ ورته یې به ورپېښېږو موږ به ګواهي ورکړو چې دې پیغمبر خپل امت ته دین رسولی پر موږ باندې به اعتراض وسي چې تاسو د نوح علیه السلام په زمانه کې واست نه موږ هغه وخت نه و موږ به ورته وایو چې یا الله ستا کتاب کې دغه بیان راغلی و چې دې پیغمبر
دین رسولی دی خپل امت ته. نو دا که موږ په خپله حاضر وای بالمشاهده مې لیدلی وای هم مې دونه یقین نه و لکه ستا پر کلام چې مې څونه یقین دی. او ستا پیغمبر حضرت رسول الله موږ ته ویلي دي چې نوح علیه السلام دین رسولی دی، د هغه پر خبره باندې زموږ عقیده و یقین. نو ځکه مې هم دا مسله په دې وجه باندې موږ شاهدي ورکوو چې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین رسولی، حضرت نوح علیه السلام دین رسولی. زموږ پر شاهدی باندې به بیا پر موږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهدی ورکړي. نو ځکه دا مسله راوړي وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. موږ به راتګ وکړو په تا باندې پر دې امت باندې ګواه. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عرفات کې چې څونه ملګري ورسره وه ټولو ملګرو ته یې ویل هل بلغت رسالات ربي، د الله تعالی پیغامونه ما تاسو ته ورسول؟ ټولو په یوه پله اعلان وکړي ول وراته ودې رسول. پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا ګوته د اسمان پر طرف پورته که اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. پر موږ باندې الله تعالی هم ګواهي ورکړي. یا الله ګواه اوسه چې دا خلک په خپله اعلان کوي چې تا دین راته رسولی، تا دین ورسوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څه وروسته اعلان کوي فلیبلغ الشاهد الغائب. حاضرین خلق دي دا و غیر حاضرینو ته دا ورسوي دا دین. د هغې ورځې سلسله را روانه ده را روانه ده را روانه ده، یو یا یوه ته رسي یا بل یا بل ته رسي یا بل یا بل ته رسي. دا سلسله شروع سوه. پیغمبر علیه الصلاة وسلام مدرسه جوړه که، اصحاب صفه پکې اوسېدل. د دې مدرسې استاز حضرت رسول الله، د دې مدرسې استاز حضرت ابوبکر صدیق، د دې مدرسې استاز حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ورځ ډېر وږی سوم، سخت الوږه را باندې راغله، بېتابي مې شروع سوه. د مدرسې مخ ته راووتم، ښه مې آیات زده و، خو د دې په خاطر چې یو استاز راوځي پوښتنه به ځینې وکړي، ست به درته وکړي د ډوډۍ کور ته به دې بوسي. په استازانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي راووتی، د آیات پوښتنه مې وکړه، وایي هغه جواب راکړئ تیر سو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راووتی، د هغه څه مې پوښتنه وکړه، هغه هم جواب راکړي. بیا یې بل وخت، دا هم د صحیح البخاري روایت دی، بل وخت یې ورته ویلې ول عمره ما چې ستا څه پوښتنه وکړه د دې په وجه نه وه چې آیات مې نه و زده، زده مې و خو سړی ست به راته وکړي. هغه ورته ویل زموږ په کور کې هم شی نه و نو ځکه مې ست نه درته کړی. دریم نمبر کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوځي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چې ور پیش سو تر پوښتنې مخکې نبي علیه السلام ورته وخندل، ورته وایي ابو هریره راځه کور ته یې روان کړي. هلته چې ورغلی پیغمبر علیه السلام چې اجازه وغوښته، د اجازې څخه بعد یې پوښتنه وکړه، وایي کور کې څه شی شته؟ حضرت امنا و ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي یا رسول الله ستا دپاره یو چا یو لوټه شیدې راوړي دي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې لوټه ولیده، حضرت ابو هریره وایي ما ته ویل ورسه اصحاب صفه ټول راوغواړه. بیا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي چې زه ورغلم خو پر لارې چې روان وم خشم راکلی چې زه دونه وږی یم، نو خو ماتې راکړه دا یوه لوټه شیدې په موټې زما بس. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم واستوي، اصحاب صفه چې راوست وایي ده ته یې ورکړه چې ویڅښي، هغه وچښو، یا بل ته یې ورکړه بل ته چې ور یې کړمه چې هغه یې راکړي بیا ورته وګورم چې ته وا ډېر یې وچښوې که لږ، خلاص یې نه کړي. سلسله کې ټولو وچښوې. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ما ته وایي حکم وکړي ویچښه، زه ورته کښېنستم ومې چښوې، بیا یې راته ویل ابو هریره ویچښه، بیا مې وچښوې،
دریم وارې راتول ویچ شه بیا مې وچښوې وایي داسې دونه مې وچښوې چې دا نس مې پر پښتوی راپورته سو دومره ډېرې مې وچښوې وایي بیا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا لوټه واخسته ویچښوې شیدې خلاصې سوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه پته ولګېده چې په دې مدرسه کې یو وخت استاذ څوک دی حضرت رسول الله دی په دې مدرسه کې یو وخت استاذ حضرت ابوبکر صدیق دی په دې مدرسه کې یو وخت استاذ حضرت عمر فاروق دی سلسله کې راځي په دې مدرسه کې استاذ یو وخت امام ابو حنیفه رحمه الله په دې مدرسه کې یو وخت استاذ امام ابو یوسف رحمه الله په دې مدرسه کې یو وخت استاذ امام محمد رحمه الله هغه کسان په دې مدرسو کې اوسېده سلسله را روانه ده را روانه ده را روان تر ما وته الی یومنا هذا هغه منصب نن چاته پاته سوی دی دی علماو طلباو ته پاته سوی نو پام کول پکار دي چې دې میز سره سړی خیانت ونه کړي د دې مدرسې سره سړی خیانت ونه کړي پام کول پکار دي چې د دې مدرسې سره سړی غداري ونه کړي زموږ په علماو کې یو عالم دی د حضرت امام شافعي رحمه الله سره ملګری شو ډېر غټ حافظ و د قرآن کریم 40 کاله یې کېده چې حفظ یې کړی دی وایي زه د امام شافعي صاحب سره دارالحفاظ ته ولاړم د حافظانو یو مدرسې ته ورغلم مدرسه کې چې کښېنستو پر یو طالب زما نظر ولګېدی وایي ما و امام شافعي رحمه الله ته ویل چې دا څومره خوبصورته دی وایي امام شافعي رحمه الله تندي ته ګرنجې ورکړې ول د دې نظر انجام به وینې د خیر ساریان سوم چې ما څه وکړه وایي چې را روان شو پر لارې باندې روان یې ما ته وویل ول ته یو سورت د قرآن شریف راته ووایه وای ما چې هر څه کوشش وکړ یو ټکی قرآن شریف راته یاد نه و د 40 کالو حفظ الله تعالی په یو غلط نظر باندې ځینې لري دا د دې میز سره خیانت دی ګوري افسوس دی پر داسې سترګه چې یار د الله کتاب ته ګوري بیا غلط ګوري افسوس دی پر داسې ژبه باندې چې یار قرآن شریف وایي او حدیث وایي بیا درواغ وایي افسوس دی پر داسې سترګه چې یار بخاري ته ګوري او بیا غلط نظر چلیږي داسې کول نه دی په کار ګوري دا د چا رنګ بدول دي دا د چا د میز رنګ بدېدل دي ګوري لکه څومره چې د دې ثوابونه دي ګوري دومره یې بیا عذابونه هم دي که سړی غلط وچلیږي ګوري که غلط وچلی دی بیا عذاب هم سړي ته الله تعالی ډېر سنګین عذاب ورکوي ګوري الله تبارک وتعالی دی علماو ته دی طلباو ته دی مجاهدینو ته غټ مقام ورکړی دی دی نیکانو صالحانو ته الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی دی ګوري حضرت امام محمد رحمه الله چې د دې احنافو د مذهب یو برجسته عالم دی مجتهد دی دا پشپه کې د 14 کالو په عمر باندې بالغ شو د قرائنو د لارې کله سړی بالغ شي په دې شپه کې ورته مسله پیدا شوه چې اوس خو زه بالغ شوم نو د بلوغ نه بعد ما خو دا د ماخستن لمونځ یو وارې کړی و اوس بیا کېږي که نه کېږي مسله باندې نه پوهېدی په دې شپه کې در امام ابو حنیفه رحمه الله پورې ځان ورسه حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ته چې ورغلی د هغه سره ملګري ناست دي ورته وایي صاحب په شپه کې که سړي یو وارې د ماخستن لمونځ کړی خو نابالغه وي بیا وروسته بالغ سي دا سړی بیا به دغه لمونځ بیا کوي که بې نه کوي امام ابو حنیفه رحمه الله ورته هو کوي وي مخکنی نفل اوس فرض دی وخت لا وتلی نه دی زموږ د فقې مسله ده که یوه زنانه د حیض نه پاکه سي یو تکبیر تحریمه ځایږي بیا لمر لویږي پر 10 ورځې باندې مکمله وینه ودرېده دغه ښځه به د دغه لمانځه قضا راوړي
که یو سړی مسلمان سی کافر یې مسلمان سی یو تکبیر تحریمه ځایږي نور لمر لویږي پر دغه سړي باندې د مازدیګر د لمانځه قضا سته که یو ماشوم بالغ سی یو د تکبیر تحریمه ځایږي بیا لمر لویږي پر دې باندې د مازدیګر د لمانځه قضا سته حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله چې دا مسله ورته وکړه هغه هلک ولاړ سو هلته پر لمانځه ودرېد امام ابو حنیفه رحمه الله خپلو ملګرو ته مخ راواړوئ ورته وایي وایي دې سړي پسې ګورئ دا هلک پسې په کشرتوب باندې د دینه سره دونه مینه لري الله به یو څوک جنې جوړوي الله به یو څوک جنې جوړوي حضرت امام محمد رحمه الله خپل لمونځ وکړي کور ته ولاړ سهار یې پلار ته ویل چې پلاره ما امام ابو حنیفه رحمه الله ته بوځه زه ورسره په مدرسه کې طالب کېږم سبق وایم پلار چې راوستی امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي ورته یې هلکه ته ډېر حسین جمیل یې زما په شاګردي کې شرط دا دی چې ته به یو وارې حفظ کوې بیا به راځې امام محمد رحمه الله ولاړ د اوومې ورځې په مازدیګر باندې بیا راغی امام ابو حنیفه صاحب ته وایي ورته وایي چې هغه ما در سره شاګرد که ورته ما خو تا ته ویلي وه چې ولاړ سه قرآن شریف یاد که بیا راسه وایي یاد مې کوي څنګه دې یاد کوي ډېر طالبان ناست دي څنګه دې یاد کوي ورته وایي یاد مې کوي نو وایي ستا خو نن اووه ورځې پوره سوې وایي نو خو قرآن شریف اووه منزله اووه حزبه دي یو منزل مې د ورځې یادوي دا اووه منزله دی په اووه ورځې مې یاد کوي موږ د دونه ډېر وخت خلک دي تر اوسه پورې د سورت اخلاص نه وها خواته بل سورت نه دی زده کړی لمونځ په یو سورت اخلاص کې زنانې غریبانانې خو څه کوي په کورو کې چې ناست قرآن شریف چل هم نه ورځي ډېر خلک دي په وترو کې دعای قنوت یې نه دی زده ګوره چې څه پکې وایي دا خو قرآن شریف دی زده کولی په کار دی ګوري موږ ایمان پر راوړی حضرت امام محمد رحمه الله په اووه ورځې کې ټول قرآن شریف یادوي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد کوي الله تبارک وتعالی د امام محمد رحمه الله نه هغه شخص جوړ کړي چې د احنافو په مذهب کې 10 لکه او یا زره سل مسلې مستنبط کړي دي 10 لکه او یا زره سل مسلې هغه شخص الله جل جوړ کړي تزمر استاسو حافظان کاریان نوی علما چې فارغ کیږي کوشش کول پکار دی چې د الله تعالی کتاب زده کی د دې خدمت په ما حق هو شان باندې وکي ګوري سم خدمت یې کول پکار دی زموږ په علماو کې یو عالم دی هشام بن محمد کلبی رحمه الله دا یو وخت د مرګرو سره ناست درې مرګري سره ناست طالبان دي انډیوالان آیه ورته وایي ته خو عالم یې خو حافظ نه دا بل وایي زه خو ښه یم هم عالم یم هم حافظ یم دا دریم مرګری چې دی دا حافظ دی عالم نه دی عالم دا که سړی عالم وي خو حافظ نه دا نیمه ملا دی نیمه ملا دی نیم نه دی چې هر څونه شملای نیم ملا دی او کچیری حافظ هم یې عالم هم یې دا پوره ملا دی او کچیری یو سړی حافظ وي خو ملا نه وي دا هیڅ شی نه کوشش کول پکار دی د حفظ سره د قرائت سره چې سړی هغه څوک وکړي علم حاصل کړي بیا یې نو د قرآن شریف حق هم ادا کولی شي ګورئ
دا خبره هشام بن محمد کلبی رحمه الله واورېده. 3 ورځې ملګرو ته نه دی راغلی. 3مه ورځ مازدیګر راغلی یا 4مه ورځ سهار راغلی. 2 ملګري ورته وایي ته خو نه معلومېدې دا 3 ورځې چیرې وې؟ وایي بله ورځ چې تاسو کومه خبره وکړه ما ته ډېره حیا ودرېده چې زه ولې ملایم حافظ نه یم. نو دا 3 ورځې کې مې یوه ورځ 10 سپارې یادې کې، بله ورځ مې 10 سپارې یادې کې، بله ورځ مې 10 سپارې یادې. پخوا خلکو ګوري دا په یو شي کې چې خبره به دې ورته وکړه نو شرمېدی. اوس خلک چې دي الله پاک دې موږ معاف کړي حیا ډېره ورځ په ورځ کمیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، چې حیا دې پرېښو بیا چې څه کوې هغه کوه. اوس که یو سړی خو دا حیا په ځان کې پیدا کېدل پکار دي. دا موبایل چې پیدا سوی دی زوکړی دی د دې 18 کاله کېږي. د قرآن شریف د نازلېدو مدني زندگی چې راواخې 1490 کال روان. قرآن شریف یې نه دی زده، موبایل یې زده. نو خو په اشرګاه کې درته وایي چې سپین ږیري یا سپین سري یا ځوان یا ځواني تا ولې دا قرآن شریف نه کوي زده؟ موبایل دې زده کوي سره د دې چې ژبه هم قبیح ده، انګریزي ژبه پکښې کې ده او قرآن شریف په فصیح ژبه باندې الله تعالی نازل کړی دی. خو سوال راځي بیا به د دې جواب کوي. ګوره زده کول یې پکار دي. حضرت هشام بن محمد کلبی رحمه الله په 3 ورځې کې قرآن شریف یاد کړ. مرګرو پوښتنه ځینې وکړه هغه حافظ ورته وایي هغه دواړه حافظان ته ووایه پلانی ځای پلانی ځای داسې مکمل یاد دی امتحان کې کامیاب شو. دین کې یو د بله مقابله کول پکار دي چې کم سړی 2 سپارې یادوي د ورځې اول باید 3 یادي. که یو سړی د ورځې 10 رکعاته نفل کوي دا بل باید 15 شل وکړي. که یو سړی یو نوبت په کال کې تیروي جهاد ته ځي دا بل سړی باید 2 نوبته تیر کړي. خو دین دی ګوره مقابله کول پکار وي په دې کې. که یو سړی 1 شپه په عبادت کې رونی دا بل سړی باید 2 شپې رونی کې. د داسو شیانو څخه چې اسلامي شعائر دي دا په ځان کې راوستل پکار دي، په دې باندې عمل کول پکار دي. ګوري د داسو شیانو څخه ځان ساتل پکار دي چې هغه د مسلمانانو برخلاف دي. ګوري دا مسله ده زموږ استاسو په دې ملک کې که یو سړی پولیس وي د یو لوړ پوځي درشي واغوندي، دا پوځي چې دا پولیس وویني جزا ورکوي که نه ورکوي؟ دومره جزا به ورکړي د عمر ابد دپاره به د خپلې وظیفې نه هم ختم کړي، په جیل کې به یې کښېنوي او جرمانه به هم باندې غورځي. او مسلمانان عجیب ښه خلک دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وردی چې سنت وردی ده هغه یې ختمه که، ژیره مبارکه یې ورسره ختم که، لنګوټه یې ورسره ختم که. تاسو د ټولې دنیا د علماو څه پوښتنه وکړئ، د ټولې دنیا د مشایخو څه پوښتنه وکړئ، د ټولې دنیا د اهل حق پیرانو څه پوښتنه وکړئ. و پیغمبر علیه الصلاة وسلام د سهار څخه تر مازدیګره پورې د کور د باندې په خولۍ کې ګرځېدلی دي یوه ورځ په ټوله زندګي کې. د چا پلار یې ولاکه ثابت کړي په ټوله دنیا کې چیلنجوي یې موږ دا ټوله دنیا نیسي څوک ثابته. اما ولیکن خدا ده چې موږ د نبی علیه صلات وسلام طریقه هخوا ته کوو د بل چا طریقه را مخکې کوو. ټایې یې ولګول، پتلون یې واغوستی، ژیره یې ورسره وخریله چې په ټي وي یا په یو قبیح آله کې یو قبیحه کپړه وویني، یو قبیح وایي چې پوښتنه وکړي دا دې ولې داسې کالي جوړ کړي دي مسلمان؟ وایي دا خو چې دی دا نوی ډیزاین راوتلی، نوی ډیزاین ښه خوند کوي که خپل زوړ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام شو شا دا د هر چا تر ډیزاین موږ دپاره خوندوره ده. ګورې یاد سه
او څوک چې په دې دنیا کې فوجي و دا پولیس ته دومره جزا ورکوي وظیفه هم ختم کوي جیل کې هم استی نو چا چې د رسول الله طریقه پرېښوله دا به هم الله جیل ورکوي جهنم ته به استی د وظیفې څه به هم لرې کوي ګورئ دا به سزا و جزا وي ګورئ چې څومره کوشش کیږي باید سړی د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سنت په ځان کې راوړي چې څونه د سنت په ځان کې راوستل کامیابي هم په دې کې ده حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کس دی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حضرت فاطمه الزهرا کره راکلی رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې براغلی د حضرت فاطمه الزهرا کره نو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې په د هر څونه شذو سره ناسته وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ولاړېده ځکه نبی علیه السلام ډېر پروګرام او حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به لاس ورکړي د رسول الله لاس پې راواخلي مچ به کوي حضرت فاطمه الزهرا رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت فاطمه الزهرا پر سر باندې مچ بیا به حضرت فاطمه الزهرا د پوړوني لږ حصه ورته اواره که نبی علیه السلام به کښېناوه پر پوړوني باندې پیغمبر علیه السلام سره به مجلس کاوی بیا یې د چا ښځو سره خبرې نه کولې حضرت فاطمه الزهرا خو چې کله به داسې پیښه وه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناست و حضرت فاطمه الزهرا چې به راغله رسول الله به ورته ولاړ شو اشرف المخلوقات دی ګور اشرف المخلوقات خو څه کوي د پیغمبر علیه السلام د بدن سره چې کومه خاوره ومشلیږي دا خاوره هم د عرش الرحمن بهتره حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلې لور ته ولاړېدی بیا به یې روغبړ ورسره وکړي دی به پر لاس مچ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به پر سر مچ کړه پیغمبر علیه السلام به په ټور ته اوار کړي بیا به د ځانه سره کښېنول مجلس به ورسره کوي حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي زموږ سره به بیا نبي علیه السلام خبرې نه کوي دومره باندې ګرانه وه چې کله به په سفر باندې تلي در ټولو وروستنی رخصت به د دې څه اخیستی چې کله به د سفر سره رالی در ټولو اولنی ملاقات به د دې سره دومره باندې ګرانه وه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې سخت مریض شو د دنیا سره رحلت کاوی وای موږ ټولې ښځې ورسره ناستې وو خپلې بیبیانې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت فاطمه الزهرا هم ناسته وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام و حضرت فاطمې ته اشاره وکړ چې لږ رانږدې چې ورنږدې سو په غوږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ورته وکړه دې وژړل بل ګړی بعد بیا ورته اشاره وکړه چې ورنږدې سو په غوږ کې خبره ورته وکړه دې وخندل حضرت عائشه صدیقه وایي ما راکش که د ځان په خوا باندې پوښتنه مې ځینې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه درته ویل چې یار دې وژړل بیا دې وخندل وایي دې سر وشوروي ویل دا د بابا سر دی نه وایه زموږ په خولو کې خبرې هم نه درېږي ولو که څه هم په دې کې د مسلمانانو تاوان راځي جاسوسي راځي اما ولیکن ایسې مې خولې ایله کړي دا نه دي کول پکار حضرت فاطمه الزهرا د رسول الله بیبیانې نه خبرې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا څخه ولاړې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي بل وخت ما ورته ویل چې اوس خو رسول الله نشته تا ته څه وویل وایي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راته ویل وایي اوس نو سیر درته وایم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې نن به ته بې پلاره سې زه نن ځمه د دنیا څخه دویم وار چې ما وژړل رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویله چې غم مه کوه زما په ټول خاندان کې اول کس ته یې چې شپږ میاشتې بعد به راپسې راسې د خیر وایي ما وخندله خوشحاله شوم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغې لور کره راځي د دغه لور کره راځي چې دومره ګرانه ده د مرګ خبر هم ورکوي د دغې لور کره راځي
د دې لور په بدن باندې په سر باندې یو کښنی پوړونی دي د پیغمبر علیه السلام سره یو الک هم ورسره دی دا چې پر سر باندې پوړونی راکش کې پښې یې لڅ سي چې پر پښو یې راکش کې سر یې لڅ سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې حضرت فاطمې ته ولې دومره تکلیف کوې دا وړوکی ماشوم دی زه دې پلار یم دا یې د حجاب و د سطر حالت دی ګورې موږ د کورونه سطر کمه پرده څومره کډه وکړه زنانې په څنګو کپړو کې ګرځي په نریو کالو کې ګرځي در داسې کپړه چې بدن معلومیږي د زنانې عضو اندام معلومیږي که دغه زنانه په 80,000 ګزه څا کې دننه پټه ودرېږي د سر ویښتان چې یې تر پوړونې معلومیږي لمنځ یې نه سي کېږي منځ یې نه کېږي اوس دا زموږ ستاسو د خپلو بچانو سره د خپلو بیبیانو سره دا اوس زموږ خواخوږي ده ورسره مینه ده که دښمني ده چې دا نرۍ کپړې ورته راوړو دا خو دښمني ده موږ په دښمني و دوستي هم نه پوهېږو د پیغمبر علیه السلام لباس د هغه سنت طریقه پاته شوه نوی ډیزاین غوره شو ځکه په ټي وي کې نوی ډیزاین لیده سوی دی که نه خلکو دې ته لاس ور واچوي د دې شیانو څخه ځان ساتل پکار دی کله چې وفات کیږي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها حضرت علی کرم الله وجهه رابولی خاوند ته وایي چې ګوره که زه هر وخت وفات شوم پام کوه چې زما غسل ته سیوا د اسما بنت عمیس رضی الله تعالی عنها د دې څه سیوا بل څوک راپرې نشته دا یوه بیبي به ما ته غسل وکړي اوبه ته په خپله ورته اچو حضرت علی کرم الله وجهه اوبه ورته اچولې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور والا حضرت اسما بنت عمیس ورته غسل ورکړي کفن چې وای راکړي بیا مې په یو ټینګ پڼ تلتک کې وفیچه د شپې مې جنت البقیع ته یوسه چې خلک دا پته معلومه نه کړي چې څومره اوږده ده څومره چاغه څومره ډنګره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور څنګه سرتمینه ده دا معلومه نه کړي شپه کې مابوزه زموږ د زمانې خلکو لڅ مخان په بازارو کې را روانې کړي چاغه یې هم معلومیږي ډنګره یې هم معلومیږي دا نوی ډیزاین دی خیر دی دا نوی ډیزاین یې راوایستی کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور جنازه د شپې کیږي قبر ته هغه په شپه کې سپارل کیږي د غسل سره یې نورې ښځې بندیږي یوه ښځه به وایي غسل راکوي او ته به اوبه ور اچې او زموږ د زمانې دا بیا ګوره چې بزرګانې دي که څه وجه ده چې لڅ مخ ګرځي هم پروا یې نه لري ځکه نوی ډیزاین راوتلی دی دا دښمني ده د پلرو دا دښمني ده د ورونو د خوندو سره دا دښمني ده د پلرو د لوڼو سره دا دښمني ده د مړونو له بیبیګانو سره دا دوستي نه ده ګورې که رښتیا اشنایي زه خو په سبقه کې طالبانو ته ګرد عمر وایم چې کله اوله ورځ افتتاح موږ د بخاري شریف کوو نو زه ورته وایم چې که چیرې داسې یاست په دې خاطر راځي چې دلته د دې ځای څخه اوس به سره شناخته کړو بیا به په اشرګاه کې ټینګ شناخت سره کوو نو خدای مو راوله او که دغه نیت نه لرئ په بل نیت باندې راځي نو پای فکر لنګ نیست ملک خدا تنګ نیست دی په مخه مشس مالا مه راځي دا چې یو سړی بیبي یې خوښ وي واده ورسره کوي هغه غریبه یې په دې دنیا کې اشنا یې ده خو د قبر دوا خواته بیا شناخت نه سره کوي چې مړه سره مړه سوه یو یوه دوژخ ته ځي بل دوژخ ته یا یو جنت ته ځي یا بل دوژخ ته ځي په بیبي باندې داسې کارونه کول چې هغه مستحقه د جهنم وګرځېد دا اشنایي خوند کوي ما ته خو یو منټ لا داسې اشنایي خوند نه راکړي سړی پر دې خپلو بیبیانو باندې پر دې خپلو لورګانو باندې پر دې خپلو اولادونو باندې شفقت کول پکار دي دنیا کې هم داسې چې پر سنت طریقه باندې جوړ شي نو بیا به په آخرت کې هم سره شناختای کني الله تعالی خو وایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون دا د دې دنیا اشنایان نه دي دا به اکثر سره حل د دشمنان وي یو هغه پرهیزګاران او متقیان خلک هغه به هلته دوستي هلته به سره یې وي که نه
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه الزهرا کر راغلی چې حضرت فاطمه الزهرا یې ولید تک ژړه ده شونډه وچ کلک دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره استړی مې سیو ک پیغمبر علیہ السلام ورته وای ولې څه کیفیت دی ته یا رسول الله زموږ په کور کې 3 ورځې کېږي شي نه دی پخسو موږ ډېر وږي د لوږې په وجه باندې داسې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي زه ځمه یو چاره به وکړم ګوره حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه ووتی دشته د په دې دشته کې څا دی یو یهودي اوبه راکاږي اوښان اوبه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې دا څولاغه به زه راکاږم دا اوبه به اوښانو ته زه ور اچوم ما ته پر دې باندې 2 روپۍ څه تنخوا راکوې هغه ورته وایي چې زه تا ته پر څولاغه باندې 3 خورماوې تنخوا درکوم پیغمبر علیه السلام یوه څولاغه اوبه راوکښلې 3 خورماوې ورکړې نبي علیه السلام خپله وخوړې چې کله یې وخوړلې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا یې اوبه را شروع کړې ګورې امتحانات خو به وي خاص کر علما نیک خلکو ته دا خبر کوم که تاسو وایئ چې موږ سنت را ژوندي کړو نو بیا خو به تکلیف راکوي خلک بې تکلیفه خو دین کېږي نه بې تکلیفه نسي کېدی جنت بې تکلیفه نه پیدا کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وحفت الجنة بالمکاره جنت په هغه په تکلیفونو کې پټ دی وحفت النار پټ دی دوژخ بالشهوات په خوندونو باندې خوندونه که څه کې هغه نو دوژخ بیا سړی پیدا کوي شهوتونو او خوندونو کې هغه دي تکلیفونه خو به ضرور راځي نو بغیر له تکلیفه خو کېږي نه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی په دومره امتحان کې راوستی ګوري یوه څولاغه یې راوکښه بله 8 څولغې اوبه یې راوکښې 24 خورماوې وګټلې نبي علیه الصلاة والسلام خو پر 8مه څولاغه رسۍ وشکې د تناو وشکې دی څولاغه څاته ایلس هغه یهودي ته خشم ورغلی په جوش کې رالی پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې رالی په مخ باندې په چاپلاخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ووهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ولې وهې ستا څولاغه ولوېده دا خو راکښل اسانه دي ګوري او افسوس دی د داسې امت دپاره چې رسول الله پر دې دین باندې وهل سوی دی امتي ځان وهل نه غواړي افسوس نه دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بارخو کې د زغري کړۍ ماته سوی دی امتي په ځان کې مرمۍ نه ماتوي افسوس دی د رسول الله غاښ شونډه پرې سوی دی غاښ یې مات سوی دی امتي دا نه غواړي چې دا غاښ دې مات سي یا دې شونډه پرې دی روغ رمی ځان جنت ته بیایي د رسول الله سر پر دې دین باندې مات سوی دی امتي دا نه غواړي چې سر دې مې مات سي دی دلته پر نازکه کورپچه او بستره باندې خوب کوي جنت هم په نازکه بستره کې غواړي دا دواړه نه کېږي ګوره این خیال تو محال است ای جنان هم خدا خواهی هم دنیای دون این خیال تو محال است ای جنان دا دواړه نه کېږي دا لیونتوب دی چې داسې سوچونه خلک وي تکلیفونه چې دا خلک وړي دا په شپو شپو باندې په سنګرو کې ناست دي دا بمبار ته یې ځان ټینګ کړی دی دا مینو ته یې ځان ټینګ کړی دی دا په بمونو کې ځانونه اولوځي دا موت جوت دی نه دا تکلیفونه چې وړي دا د الله د راضي کولو دپاره دي ګوره دا موت جوت د الله رضا پیدا کېږي نه ګوره حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي بد اخلاقي مه کوه څولاغه یې راوکښه نبي علیه السلام ورشوسو چې کله یې راوکښه غوټه یې ورکه تناو یې بیرته سم کړي ورته وایي زما 24 ګټلې خورماوې راکړه نور اوبه نه راکړه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله لار ولاړی خورماوې یوې د حضرت فاطمه الزهرا کره ورغلی هغه یهودي چې اوښان اوبه کوي هغه د اوښانو مزدور ساروان راغلی و د یهودي ته وایي دا منظر یې ولیدي وایي دا سړی چې اوبه یې راکښوې دا تا وپېژندو
ورته یا نه مې دی پېژندلی وایي دا خو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. یهودي اوس پوسو وایي کوم؟ وایي هغه د اخرې زمانې پیغمبر. دا خو په تورات کې د دې ډېر صفتونه راغلي دي. د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کول پکار دي. ګورئ په بني اسرائیلو کې یو کس دی دا د تورات ډېر اوچت عالم و خو لیکن ډېر غټ ګناهګار چې کله به تلاوت کوي د رسول الله نوم چې براغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې برالی مچ به کوي پر سترګه باندې به کښېښوي. الله رب العزت د دغه نامه د تعظیم په وجه 100 کلن بني اسرائیلي ته الله تعالی هغه ګناوې ور معاف کړي د رسول الله د نامه د تعظیم په وجه. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس دی ګوري الله تعالی د وجه د دنیا پیدا کړي. د دې پیغمبر سره مینه کول د دې د سنتو احیا کول د دې پر طریقه باندې کلل دا د دنیا او د آخرت کامیابی او سرخوری ده. ګوري هغه يهودي ته چې دغه چوفان و د شپانه د اوښانو دا خبر وکړه هغه ما خو د دې صفت لیدلی دی په تورات کې زما څه خو ډېره غټه تېروتنه وسوه. هغه شپانه ته وایي چوفان ساروان ته وایي راسه دا زما لاس راسه پرېږه چاړه چاقو راوړه. ورته یې زه ستا مزدور یم ستاسې چیرې لاس پرې کوی سه. یهودي ژاړي بغارې وهي چې ما په دې لاس څوک وواهی څوک مې وهلی دی. چاړه یې راواخته په خپله یې لاس پرې کړي لاس یې پرې کړي ویې غورځوي دا منډو لاس په بدن پورې موږې ټولې جامې په وینو ورنګولې. د هغه څه وروسته یې لاس راواخستی را روان سو د مدینې منورې په طرف باندې ژاړي که الله زما څه پوښتنه وکړه چې په دې لاس دې زما حبیب وهلی دی زه به څه کوم. د حضرت فاطمة الزهرا کور ته چې راغلی ناره یې وکړه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووتی ها کیفیت یې ولیدی وایي ولې و یا رسول الله زما څه تېروتنه وسوه ما معاف که ما ته بخښنه وکړه ما ته کلمه وښیه. پیغمبر علیه الصلاة وسلام کلمه شهادت ورته وښول هغه یهودي اوس صحابي وګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې هغه لاس را اخلي په دې ځای پورې څنګل پورې نیسي چې نیسي یې بیا یې سره د لاس پر تېروي بسم الله الرحمن الرحیم باندې وایي. هغه صحابي وایي ما نه سره پېژندوی چې کم لاس ما پرې کړی و داسې جوړ سو. دا د رسول الله معجزه وه د رسول الله د لاس برکت و د الله د کتاب د دې یو آیات دغه برکت دی بسم الله الرحمن الرحیم چې پرې کړی لاس جوړوي پرې کړی لاس جوړوي. دا چې د چا په سینه کې ټوله قرآن شریف راسي په دې باندې عمل وکړي د هغه به کم انجام وي. ګورئ دا یاد ساتئ بعضې خلک د هغه کسانو د هغه پیغمبر د اصلي وارثانو هغه ذلت غواړي د هغو زورول کوي د هغو په شهادت رسول کوي د دې به کم انجام وي. د مدرسو واړه واړه طالبان حافظان په بمونو باندې ولي د دې به کم انجام وي. دا ګوره یاد ساتئ الله به د دې څه انتقام اخلي. الله هغه ذات دی ان الله عزیز ذو انتقام. هغه ذات دی چې الله به د دې بدل اخلي د دې خلکو څخه. داسې خلک لکه مجاهدین داسې خلک لکه طالبان داسې خلک لکه حافظان داسې خلک لکه علماء کرام داسې خلک لکه دین دوست مسلمانان د دې زورول هیڅ چاته اجازه نشته د دې په تکلیفول هیڅ چاته اجازه نشته. او که زوروي نو بیا به الله رب العزت د دې انتقام اخلي. ګوري الله تبارک وتعالی دی مسلمانان چې څومره په دنیا کې په تکلیف دي الله دې په استراحت کې څونه مسلمانان مجاهدین چې د الله د دین خدمت کوي الله دې د ټولو حافظ و ناصر و غاور الله دې زخمیانو ته شفای کامله عاجله ورلره ورکړي. الله تبارک وتعالی دې د شهدا او شهادت قبول کړي. الله دې بندیان د بند را خلاص کړي.
الله تبارک وتعالی د دغو قاریانو و حافظانو ته دغه حفظ دغه قرائت مبارک کی الله دې د دې استادانو مور فلار ته جنت فردوس ورته راوړي الله دې د هغو د فار د سترګو خونی کې د زړه سکون او آرام وګرځي دا مدرسه تمام مدارس دي الله سرسبز او شاداب ولري الله رب العزت دې موږ و تاسو زموږ استاد مور فلار د حشرګاه میدان ته پس پن مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر او بنصیب کې واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين